حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبدان دای لقب ده عبدالله نوم ابو عبدالرحمن کنیه په نوم کې معبد شته په کنیه کې معبد شته ځکه تسنیه عبدان ویل شوی ده. چا خو ویل دي چې دا د اسماء متغیره او د جملې نه ده لکه عربو کې دا دستور د کله کله په بعض اسماءو کې تغییر راولي. علی نه علان جوړ کی احمد نه حمدان جوړ کی دا هم دیغه قبیله نه ده وینا دا د اسماء متغیره او د جملې نه ده بلکې د کنیه او د علم د دغه دواړو عبدین سره یو ځای کړي دي نو عبدان تسنیه ویل ده. دا سقده روایت نقل کوي د عبد الله نه د مراد د عبد الله نه حضرت عبد الله ابن مبارک ده چې د خبرې بار بار موږ تاسو مخکې موکړه مسلم شریف کې مبدده خبرې واورېدې چې بیا کو وخت هم محدث ده هم فقيه ده هم صوفي ده هم سخي ده هم مجاهد ده. دا عام دستور داو ډیر مجاهدین به هم ساتل لکه نن سبا چې دلګي ورته وي یو کال به حج تطلو او یو کال به جهاد تطلو. دا حضرت عبد الله ابن مبارک روایت نقل کوي د یونس نه. یونس د امام زهري د ثقات او شاګردانو د جملې نه ده. دا روایت نقل کوي د زهري نه حالات مخکې ذکر ده. بیا حید تحویل په حید تحویل کې موږ تاسو په مسلم شریف کې تفصیلی خبر وکړه. دا اول ځای چې په بخاری کې مراغله نو دلته وی چې یا حید یا خې چې حیشي یا په معنا د تحویل چې مشهور قول او صحیح قول دا ده یعنی یو سند تر دغه ځای ورسېد اوس دوم سند ته خبره او دا دوی کې د اختصار د پاره چې د یو متن د پاره ډیر سندونه وي خو یو مشترک سلسله هم لري نو هغه جدا جدا یې ګوښې را ذکر کړي مشترک ځای ته چې ورسې وای درې بیا دغه ځای نه بعد مشترک ځای شروع کړي. دوم قول دا ده چې حی د حائل په معنا ده خو دلته بخاری کې د خبر کوي چې تلفظ په څن نه کوي سند تر حی را ورسو بیا بیرته دوم سند شروع کی نور به هیڅ هم نه ویایي دا لکه مخکې حائل واقع شو بس شو خبره. دریم دا ده چې حی د حائل نه ده خو حائل لفظ به ویایي چې سند تر حی تر ورسېدو بیا به یې حائل یعنی دلته دا حائل واقع شو اوس دوم سند شروع کیږي. څلورم قول دا ده چې دا په معنا د اهل حدیث یعنی دا تر پایه پورې دغه خبر را واخله. یا پنځم قول دا ده په معنا د صحه د سند چې څوک دا توهم وکي چې مصنف خطا شوی دا سند تر پاتې شوی ده نه دا سند صحیح ده اوس دوم سند شروع کوم. او خې چې شی په معنا د آخر الحديث یا بسند الاخر. بشر ابن محمد دا هم د ثقات علماء او د جملې نه ده. روایت نقل کوي د هغه حضرت عبد الله ابن مبارک نه روایت نقل کوي د یونس او د معمر نه مخکې صرف یونس و دلته معمر هم ورسره شریک ده ځکه دلته فرق ده کې نو عبد الله مخرج نه بولی زهري مخرج بولی د زهري نه پورته خبره ذاتی و ده کني خو عبد الله په مخ کې سند کوم ذکر شو دغه سند کوم ذکر شو لیکن د عبد الله نه مخ کې یونس و دلته یونس او معمر دواړه دي خو دلته یو ټکی زیات کو نحوه کله سندو کې مثله ټکی وی کله نحوه ټکی وی. د مثله د نحو فرق دا ده چې د دوم سند الفاظ که د اول سند د الفاظ سره یعنی هغه کوم متن چې را روان ده الفاظ هم سره یو بیا په ځای کې مثله ټکی ویل کیږي. او کده چې دا چې یو سند باندې یو متن راغلی
په دوم سند باندې هغه مضمون راغلی عین الفاظ هغه نه دي په الفاظو کې څه فرق شته خو مضمون هغه د په یغ ځای کې بیا دی نحوه ټکی استعمالوي. امام زهري روایت نقل کوي د عبید الله ابن عبد الله چې دا د فقهاو سبعو مشهورینو د مدینه منورې د جملې نه ده. د ډیرو صحابو نه روایت نقل کړي او د ډیرو تابعینو نه او د دنه هم ډیرو تابعینو روایت نقل کړي. دا روایت نقل کی د ابن عباس رضی الله عنهما نه چې حالات پرون ذکر شو. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو خلکو نه لوی جواد و. بیا وکانه اجود ما یکون فی رمضان او ډیر چې جواد دا بیا د رمضان مبارک په میاشت کې و. بیا په هغه وخت کې حين یلقاه جبرائیل چې په کوم وخت کې به د سره ملاقات جبرائیل علیه السلام کوو. جبرائیل علیه السلام کله ملاقات کوو وکانه یلقاه فی کل لیله من رمضان. جبرائیل علیه السلام په هر شپه د رمضان باندې د سره ملاقات کوو. د څه د پاره کوو فیدارسه القرآن د سره به دور د قرآن عجم شان کوو. بیا نو په دغه وخت کې بفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخير. نبی علیہ السلام به ډیر سخی او جواد په خیر من الريح المرسله د تیز لګل شوی باد نه چې باد را روان وي طریقه نه به هم د سخاوت زیاتو. دا لفظي ترجمه شو د حدیث مبارک. بیرته اول د حدیث ترا شو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجودا من اجود الناس. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجود د خلقو. جود څه ته ویایي؟ جود یو معنا دا ده چې جواد هغه چاته ویایي چې ورکړه بلا سابقیت سوال کوي. یعنی غریب د سوال تحقیر ته نه مجبوره کوي چې د چا په حال باندې پوی و چې دا سړی محتاج ده نو په خپل ورکړه کی. جواد دغه وی موږ تاسو د موجوده وخت خلک تاسو موږ فکر وکړو اکثره خلک چې چاته شای ورکوي هم په خبر هم چې محتاج ده خو یو لري هغه سړی مجبوره کوي چې هغه به ورته ویایي. که د شخص په باب کې خبر ونه کو د مدرسو په باب کې خبر وکړو د هر انسان د مدرسې په ضرورت نه پیږي چې په مدرسه کې د پسونه انسانان وسیږي دغه خلکو ضرورت ده. په یغه محله کې به وسیږي هغه خلک به هغه طالبان ویني هغه د لنګر خرچه ارڅ به ویني. خو چې ترڅو ته سوال ورته ونه کې محتمم ورنشي ورته ونه درېږي ناظم ورنشي یا بل څوک ورته نه درېږي تر هغه وخت ورکړه نه کوي. جواد انسان هغه وایستوک تحقیر د سوال ته نه مجبوره کوي چې په چا کې احتیاج او فقر او د ورکړه ځای لید چې دغه ځای مستحق دی د چې سړی شی ورکي هغه په خپل ورکي هغه سوال ته نه مجبور کوي. یو معنا د جود ده. دومه معنا د جود هغه اعطاء الکثیر ډیر شی ورکول. سخی یو روپۍ چې ورکیم سخی ورته ویل کیږي خو د جود او د سخاوت پر پدې کې د چې جود ورکړه ډیر ته ویل کیږي. دریم جود ویل کیږي اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. ورکړه د هغه شی چې مناسب وي هغه چاته چې دی غسر مناسب وي. دا ځای به اوس تشریح کو. محتاج راغی کالی نه لري تا ولید چې د کالیش کې درې دي ته اوس جګ شوې مړی دی ورکړه اوس د شانس را لایق کالی و چې کالی دی ورکړی وای تا ورکړه مړی سخاوت ورته ویل کېږي جود نه ورته ویل کېږي. یا یو سړی دا وږی هغه راغی د لوږې احتیاج وکړو چې زه ډېر وږی یم کوي وګوله مړی ته کور ته لاړې او څادر دې ورته راوړ وردې کړ دغه جود نه ویل کېږي. اعطاء ما ينبغي هغه څه چې مناسب ده خو لمن ينبغي د چا سره چې مناسب ده.
بله معنا د جود اعطاء ما ينبغي په ځای صرف یو ټکی بدیږي افادة ما ينبغي لمن ينبغي خو دوم اخر کې بل ټکی لا لعوض ورکړه د هغه څه چې مناسب وي د هغه چا سره چې مناسب وي خو د یو څه عوض په بنیاد باندې نه افاده ټکی راغی او ما ده د دغه جود تخصیص تر ماله پورې نشته علم چاته ورکوي طالب د یغه ته مصلی ور علم کتاب ورکوي معارف تقسیمه صوفی دا توجه ورته کې افاده د فیض ورته کې مسکین راغی مال ورکوي اخلاقو کې کمزور ده د اخلاقو تربیه ورکوي دغه ټولو ته افاده د ما ينبغي لمن ينبغي ویل کېږي دا جود ده دا په مال نه د موقوف د چا د شان سره علم مناسب د علم ورکوي د چا سره معارف دي معارف ورکوي د چا د اخلاقو کمزوري د دغه ته د اخلاقو تربیه ورکوي د چا د مال احتیاج د دغه ته مال ورکوي افاده د ما عامه ده هغه څه چې مناسب ده د هغه چا سره چې څه مناسب ده خو څه عوض نه یې پکې اوس لحاظه رب کریم ته جواد ویل کېږي خو سخي نه ویل کېږي سخي ورکړه کوي خو لعوضین یا دنیا کې عوض یا آخرت کې د ثواب په نیت باندې چې خدای پاک ماته ثواب راکړي عوض غواړي الله چې ورکړه مخلوق ته کوي دا څومره انعامات چې په مخلوق باندې رب کریم کوي افاده د ما ينبغي لمن ينبغي کې خلال عوضین الله عوض تر غواړي لہذا دا جود یو ملکه فاضله ده چې په انسان کې موجوده وي سخاوت دیغه اثر ده جود یو ملکه فاضله ده چې په انسان کې موجوده وي دا سخاوت دیغه اثر ده دواړه یو شی نه دي اوس یو سړی جواد وي خو مال نه وي ورسره یو سړی 100 روپۍ لري په 100 روپۍ کې 10 روپۍ چاته ورکړي د مال لسمه حصہ ده یو سړی 1 روپۍ لري خو محتاج ولید هغه ایثار وکړه هغه روپۍ یو ته ورکړه او سخاوت چا زیاته چې د 2 روپۍ ورکړه وکړه ځکه 100% چې د څه شي درلود هغه ټول ورکړه ابل د خپل دنیا لسمه حصہ لکه د صدیق اکبر او حضرت عمر په قصه کې چې د صدیق اکبر جود وګوره چا څه درلود هغه ټول راوړه کور کې صرف د الله نوم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم پرې کړي او حضرت عمر صاحب دنیا نیمه کړه نیمه راوړه او نیمه پرې کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجود الناس دا د زړه صفات ده اپا مال نه د موقوف یو سړی په کروڑونو روپۍ لري خو زړه کې دغه ملکه فاضله نه دی ورکړې ماده نه یې پکې نو بخیل وي یو سړی هیڅ نه لري خو دغه صفت کې موجود چې 1 روپۍ پیدا کړي سخاوت کې کوي یو اټانۍ پیدا کړي سخاوت کې کوي اوس پیغمبر علی السلام اجود الناس د جود یو څو مثالونه واورو چې الله تعالی دغه کې څومره دغه ملکه فاضله په اعلی معیار کې پیدا کړي و بحرین د جزیه 1 لک روپۍ په یو وخت کې راغله په تقسیم لګیا شو بیګا ته 1 روپۍ هم نشو پاتې حنین کې چې په زرګونو مالونه نیول شوی و جعرانه کې هغه تقسیمول شروع کړ چاته سلسل اوخان ورکول چې مالونه ختم شو کوچان را خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې د جود سترخان غړولای هر چاته دومره ډیر شی ورکي نو راغله مطالبه شروع شوه ماتم لکه شی راکه ماتم دومره تنگ کو پیغمبر علی السلام چې په شاشه تر روانو صدر مبارک د کیکر په ازغي کې بند شو ول وېدو پیغمبر علی السلام ورته د ما صدر راکې والله کدی دغه غره
دا د کیکرو د ازغیو په انداز کیکر ونې خو ازغي ډېر لري دلته کیکر ونې ډېرې ولاړې وې وای د دغه غره د دغه کیکرو د ازغیو په انداز حیوانات که د ما سره وای ما به هغه درکړي وو ټول به مې نن تقسیم کړي وو نه به مزه دروغجن پیدا کړی وم په د خپله خبر کې نه به مو بخیل پیدا کړی وم او نه به مو بزدل پیدا کړی وم دلته یو اشاره کوي دې ته چې دا سخاوت هم صفت د شجاعت غواړي چې په چا کې بزدلی وي سخاوت هم نشي کړی بل مثال د ده لنګ مبارک زوړ ده یوې ښځې ښایسته څادر چې په ځان په لاس یې جوړ کړی اوبدلی په لاس د هلته خو کارخانې نه وې منقش څادر یې راوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا مې په خپل لاس د تا دپاره جوړ کړی پیغمبر علیه السلام کور ته ننوت هغه زوړ لنګ خلاص کو دغه نوی لنګ یې وتړه چې دی راغی مجلس ته یو صحابي مبارک چې ولید نو دا څادره لنګ مبارک ته لاس وروړ چې دا څومره بهترین لنګ ده دا دې ما ته راکړی وای ده ورته ویل سید بېرته ننوت کور ته هغه زوړ لنګ یې بیا واغوست دا نوی لنګ یې د صحابي ته راوړ دغه صحابي ته نورو صحابهو خوشکې وکړې چې ولې دې داسې وکړه په دا خو ښه پوهېږي چې دی ورته محتاج هم و ولې څادر خپل لنګ زوړ و او په دا هم ښه پوهېږي چې دی سائل نه رټي چاته نه ویایي نو ولې دې تر غوښت یو صحابي مبارک عذر دا ویلی چې دا مې اصلا د کفن په نیت باندې چې د وجود مبارک سره ولګېدو زه بیا کېږدم خپل کفن یې کم چې بیا زه وفات کېږم نو په هغې کې ماته کفن راکړي حضرت بلال رضی الله عنه ویي چې څوک محتاج به راغله څه شی به چې و په بیت المال کې خو بېدستي ورکول خو کله به شی نه و هلته به محتاج راغی ما ته به یې ورشه د چا نه په قرضه باندې شی راوړه په پور باندې به مې شی راوړو بیا به یې ورکول هغو ته یوه ورځ وایي زه په اوداسه لګیا یم یو مشرک په دالیار تېرېږي دا د ما قرضداره یې ولیدې چې دی بار بار ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خو به روزانه خلک راتله هر وخت کې دی ګرځي بیا د چا سره شی وینه دی یو نه غواړي بل نه غواړي قرضه باندې شی نه پیدا کېږي نو دا مشرک مالدار غټ تجار د ورته ویلې ګوره حضرت بلال رضی الله عنه ته ویي چې کله هم ضرورت د قرضې درته پیدا کېدو ما ته راځه ما سره شی ډېر دی زه قرضه در سره کم نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته څه محتاجان راغله پیغمبر علیه السلام قرضې دپاره حضرت بلال رضی الله عنه ولېږو دی ورغی دغه مشرک نه یې قرضه وکړه د میاشتې په پور باندې بل وخت کې حضرت بلال رضی الله عنه ویي چې د دغه مشرک سره نور هم دغسې همپیشه تجاران را روان دي چې زه یې ولیدم راته ویله چې یا حبشي په جګو الفاظو په دا خبر یې چې میاشتې ته څو شپې پاتې دي وای ما ویلې بس لږ شپې پاتې دي وای 4 شپې پاتې دي په دغو شپو کې د که د ما قرضه وصول نه کړه بیرته به غلام در نه جوړوم د پخوا په شکل او بیا به د ما میږي وزې پیایې سیدنا بلال رضی الله عنه ډېر پریشانه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی چې دغه خو سړي خو ما ته داسې خبر وکړه نه د تا سره څه شته بیت المال کې نه د ما سره څه شته که تا اجازه وي زه به یو څو ورځې ځان پټ کړم چې تر څو خدای پاک تا ته شی په لاس درکړي بیا به د ده قرضه خلاصه کړو شپه تېره شوه د سپېده چاو د انتظار کوي حضرت بلال رضی الله عنه چې سپېدې وچوي ذاتې به ځم د دغه ځای نه به ځان پټوم چې څوک په منډه منډه ورغله حضرت بلال رضی الله عنه دروازه یې وټکوله غږ یې ور وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غواړي دی ویې چې زه ورغلم 4 اوښان په سامانو بار دلته ښې دي پراته دي نو ما ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم وویلې چې دغه اوښان د دغه سامانو سره د پدک پاچا مشر دا په تحفه کې رالیږلي بس ما تا ته درکړه چې قرضې دې په ادا کا څه چې پکې وایي که دی وی دغه مشرک قرضه مې ادا کړه راغلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مې وویلې چې بس هغه قرضه خدای پاک ادا کړه ته پریشانه کېږه ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې څه شی پاتې هم شو که نه دغومره و چې صرف قرضه په ادا شوه ما ورته ویلې نه پاتې هم شوه حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي راته وویلې
چې دغه نن تقسیم کا چې زه بیغامه شم تر که تقسیم نشو زه شپه کور ته نه وړم په دا ورځ کې وایي څوک داسې محتاجان پېښ نه شوه ماخستن مونځ چې وشو د لمانځه نه بعد زه ور وغوښتم چې مال څنګه شو تقسیم دې کړو ما ورته ویله چې نه څوک رانغله محتاج ونه نن پیغمبر علیه السلام ویلې بس زه کور ته نه ځم شپه یې په جومات کې تېره کړه سبا ماخستن بیا چې لمونځ وشو لمانځه نه بعد زه ور وغوښتم چې اعمال څنګه شو ما ورته ویلې بس الله تعالی دې تا مطمئن کړي په دا ورځ کې مې هغه په محتاجانو باندې تقسیم کړو وایي ښه نو زه ځم چې دغه شی د ما په کور کې داسې نه چې ما ته مرګ راشي په داسې حال کې چې دا شی د ما نه پاتې شي حتی ذوالقرنین په وخت کې یو څو دیناره د ده په کور کې وه تر څو آرام نه ورتلو چې تر څو یې هغه تقسیم کړه پس د هغه نه ده ته آرام ورغی دومره جود خدای نعمت تعالی ده ته ورکړی و نو یو وارې خو ذاتن فی نفسه دی اجود الناس و بیا په رمضان کې ډیر اجود و په دا رمضان کې ولې جود تر نورو وختو پسې زیاتېدو د دغه بیا څه وجه وه د دغه دپاره بیا څو وجوهات دي یو د رمضان مبارک په میاشت کې جود د الله تعالی تر نورو وختو زیاتېږي د جنتو دروازې خلاصې شي تر پایه د رمضان نه بندېږي د جهنمو دروازې بندې شي نفل چې څوک د فرض غوندې ثواب خدای پاک ورکوي فرض چې څوک د اویاو فرضو د نورو وخت ثواب ورکوي اوس چې د رب کریم جود په رمضان کې تر نور وخت زیاتېږي نبی علیه السلام مظهر د صفاتو د خدای پاک ده د هغه صفت اثر په ده کې هم زیاتېږي نو د ده جود هم په رمضان کې تر نورو وختو زیاتېده او بل د رمضان مبارک په میاشت کې خپله فی نفسه دا اثر ده چې د سړي شوق د طاعت د عبادت د مواسات او همدردي د مسکین سره د غریب سره دا په سړي کې زیاتېږي دریم دلته به قرآن عظیم شان تلاوت کوه د ده سره په جبرائیل علیه السلام او قرآن عظیم شان کلام د رب ده څوک چې د قرآن عظیم شان تلاوت کوي د دغه انسان د الله تعالی سره ربط راځي الله غنی ذات ده نو د دغه انسان د ربط په بنیاد په انسان کې هم صفت غنا پیدا شي او چې غنا صفت پیدا شو سخاوت راځي ځکه غنا د نفس صفت ده چې زړه کې غنا نه وي سړی وږی ده که هر څومره په عربونو روپۍ ولریم خو چې زړه موړ شو سړی موړ ده که یوه روپۍ نه لري او بل څلرم حضرت جبرائیل علیه السلام ملاقات بو جبرائیل علیه السلام هم جواد ده نبی علیه السلام هم جواد صلحا چې سره یو ځای شي هغه کوم د نیکۍ صفت چې په هر یوه کې وي هغه په جوش راشي زیاتېږي پسې نو د دغه وجه نه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جود صفت د رمضان مبارک په میاشت کې تر نورو وختو لیا پسې زیاتېدو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس وکانا اجود ما يكون في رمضان وكان اجود ما يكون في رمضان په ترکیبي لحاظ باندې دوه احتمال کې ذکر کړي چې یا دا اجودو دا مرفوع شي یا منصوب شي رفع په دغه بنیاد باندې ده چې کانه کې ضمیر ده په یو تعقیب هغه به اسم شي دغه ټولو جمله به دیغه د پاره مبتدا او خبر دا به خبر شي نو بنا بر ابتدایت مرفوع او یو قول دا ده چې د اجود ما یکون دا اسم ده حاصل فی رمضان حاصل فی رمضان دا خبر ده او نسبه په دې لحاظ باندې ده چې میم مستریه ده نو دا منصوب بنا بر ظرفیت ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجود الناس وکانا مدت جوده فی رمضان مدت کونه په رمضان اجود الناس هغه موده کې چې دی بیا په رمضان کې او تر نورو وختونو به بیا لیاب سره ډیر زیات او په هغه وخت کې چې جبرائیل علیه السلام به د سره ملاقات کوه
د جود به نورم زیاتېدو. جبرائیل علیه السلام د رمضان مبارک په هره شپه ملاقات کوه. د څه دپاره؟ د قرآن عظیم شان دورې کوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. اوس د قرآن عظیم شان دور ټول قرآن ورسره تېروه که صرف ما نزله قرآن عظیم شان خو ټول په یو وخت نه ده نازل، خو په 23 کاله کې نازل ده. دواړه قول دي. یو قول دا ده منزل او غیر منزل ټول به د حضرت پیغمبر علیه السلام سره تیر کو، خو بیا به چې رمضان مبارک میاشت تیره شوه هغه غیر منزل به بیرته ویر شو چې لا نازل شوی به نه و، اما منزل به په حفظ کې پاتې شو. او دوم قول دا ده چې صرف هغه منزل به یې دته تیروه، دور به یې دغه ورسره کوه. په دغه دور کې څه حکمت و؟ په دغه دور کې څه حکمت و چې حضرت جبرائیل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رمضان کې په هره شپه باندې قرآن عظیم شان دور کوه. و یو د تجوید په خاطر چې ادایګي زده کړي، د حروفو د ادا تعلیم یې کوه، چې جبرائیل علیه السلام به ورته ویلي چې پیغمبر علیه السلام قرائت تجوید زده کړي، جودت د تجوید په حیثیت باندې. دوم د دغه قرآن عظیم شان نزول خو 23 کاله کې مکمل شوی. هر صورت هم په یو وار مکمل اکثره نه دی نازل شوی، خدا چې د دغه صورت څخه حصه نازل ده، بیا د دغه صورت څخه حصه نازل ده، بیا به وروسته بیا آیاتون نازل شو، بیا به پیغمبر علیه السلام کاتب ته ویلې دا په هغه ځای کې ولیکه چې هغه دا قصه ده. اوس نو دا کېدای شي کاتب کې خطایي راځي، نو جبرائیل علیه السلام به دور ورسره کوو چې ترتیب د آیاتو معلوم شي، پیغمبر علیه السلام ته د هر صورت آیاتونه مرتب ورته معلوم شي. دریمه پایده دا چې بعضې آیاتونه به منسوخ و، منسوخ تلاوت چې تلاوت به هم علا منسوخ کړی و، چې هغه درک معلوم شي نبی علیه السلام ته چې دواري په دور کې به ورسره تیر نه کړه چې دغه نور آیاتو تلاوت هم منسوخ ده. او څلورم د دغه فایدې دپاره دور کوه چې سنت شي امت دپاره، چې امتیان هم بیا د قرآن عظیم شان دور کوي، د حفظ پخوي او یو د بل سره دور کوي. جبرائیل علیه السلام حضرت نبی علیه السلام سره په عام اوقاتو کې خو ملاقاتونه کړه، خو په رمضان مبارک کې بیا په هره شپه کې کړه. د شپې انتخاب د څه دپاره و؟ ځکه چې د ورځې پیغمبر علیه السلام به په تعلیم او په تبلیغ باندې خلکو سره مشغول و، او د شپې خلاص و، نو دا شپه ټینې د دور دپاره وه چې دواړه به دور سره کوه. هسې په نفسه ملاقاتونه د جبرائیل علیه السلام د انبیاو سره نورو سره څومره راغلی دي، د پیغمبر علیه السلام سره څومره راغلی دي. د حضرت آدم علی نبینا علیه السلام سره د حضرت جبرائیل علیه السلام په ټول عمر کې دغه ګوره 1000 کاله عمر و، 12 وارې ملاقات شوی. د حضرت ادریس علیه السلام سره 4 وارې ملاقات شوی. د حضرت نوح علیه السلام سره 50 وارې ملاقات شوی. 1100 کاله یا 1300 کاله عمر و، 900 کاله خو دعوت طوفان نوح نه مخکې و. بیا شاته د ابراهیم علیه السلام سره 42 وارې ملاقات راغلی. د حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام سره 400 وارې ملاقات راغلی. د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام سره 10 وارې ملاقات راغلی. په مخکې انبیاو کې ډیر نه ډیر چې راغلی د موسی علیه السلام سره 400 وارې، خو د پیغمبر علیه السلام سره 24,000 وارې ملاقات راغلی. په هغه کې هم بل ځای کې راځي چې د ورته ویل ډیر ولې نه راځي. نو نبی علیه السلام سره به مدارسه کوله د قرآن عظیم شان هره شپه. په دغه وخت کې خو به نبی علیه السلام اجواد بالخیر، خیر، مال، علم، اخلاق حسنه، معارف ټولو ته ویلی کېږي. د نبی علیه السلام جود بالخیر وما هو علی الغیب بضنین، چې شي وحی به ورته وشوه پټ اسرار رازونه د آخرت به خدای پاک د جنتو دوزخو خبرې به ورته وکړي، نبی علیه السلام به دستي خلکو ته بیان کړي. په تعلیم کې بخل نه کوه،
په تزکیه کې بخل نه کوو، د مال په ورکړه کې بخل نه کوو، نو دای اجواد بالخیر و خیر عام د وای ټولو ته ورغلی. خو مخکې موږ ویلي وجود افاده د ما ینبغي لمن ینبغي، او دومره جود و چې تر هوا چلیدونکې هوا نه هم د جود زیات و. هوا چې راوالوځي په یو علاقه باندې ټولې علاقې ته یې سړځي اثر ورسیږي، خو د نبی علیه السلام جود تر هغه هم زیات و. ولې زیات و؟ په هوا هم ټوله دنیا ته ورسیږي. وای په دوه حیثیتو، یا د هوا ګټه صرف جسم ته ده، ونې ډډوي ونو ته ګټه کوي، که انسان ته که حیوان ته که چشته کوي، ټول جسمانی پایدې په مراتبې دي. اما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه داسې شی و چې ام جسمانی نشونما ام روحانی نشونما او ترقی پر راځي. روحانی او جسمانی دواړه جودت موجود و. علم او معارف چې چاته اخلاق حسنه چې چاته ورکول کیږي، په یغو کې خو د جسم تربیه نه وي، خو د روح تربیه وي. مال به چې پیدا کو مال ورکو چې د جسمانی تربیه پر راځي. او یا په دغه حیثیت باندې تر هوا هم د جود زیات و. تیزه هوا چې وچلیږي هر چاته ګټه نه رسیږي، خو هر چاته ګټه نه. بعضې خلک چې زکامي بارد مزاجي سړه هوا بده په لګېږي، بعضې خلک د وجود په لحاظ کمزوري تیزه هوا بده په لګېږي. خو د پیغمبر علیه السلام په ورکړه کې نقصان ضرر د هیچ چا دپاره نه و، ټول خیر محض و. اوس تر دغه ځایه پورې مې خبره راورسوله، بیرته اوس په دغه کې خبره وکړو. په رمضان مبارک کې تر نورو وختو جود زیات و. یوه وجه موږ دا ویلې ځکه چې په رمضان کې خپله دا اثر ده چې شوق د طاعت د عبادت په انسان کې زیاتیږي. په دې مسله کې چې آیا په زمان او په مکان کې خپله فضیلت ذاتی شته او که نه فضیلت د ماوقعه په لحاظ باندې ده. متکلمین دا وایي چې زمان او مکان کې خپل ذاتی فضیلت نشته. په مکه شریفه کې خپل ذاتی فضیلت نشته. دا فضیلت د حج د وجه نه ده چې په دغه ځای کې حج ادا کیږي. د عاشورا په ورځ کې زمان ده، مکان ده، دا او زمان ذاتی فضیلت نشته. خو دا ډیر ثوابونه چې دي په دغه حیثیت کې چې په دغه کې غټ غټ امور واقع شوي دي. حضرت نوح علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام نجات په دغه ورځ راغلی، د ابراهیم علیه السلام د نمرود نه نجات په دغه ورځ راغلی، د حضرت موسی علیه السلام نجات د فرعون نه په دغه ورځ راغلی. لس غټ واقعې کې پېښ شوي دي، د دغه وجه نه په دا زمان کې فضیلت راغلی. د رمضان مبارک په میاشت کې د یوې ذاتي فضیلت نشته، د نزول د کتابو د وجه نه چې په دې کې قرآن عظیم شان او نور کتابونه نازل شوي دي، د دغه وجه نه په دې کې فضیلت راغلی. لیکن شیخ اکبر چې لوی ولی الله ده او حافظ ابن قیم دا وی چې نه، او د نورو محققینو رای دا ده په زمان او مکان کې لکه د وقایعو د وجه نه چې فضیلت راځي هغه هم مني، لکه د یغو د وجه نه چې راځي خپله ذاتن فضیلت هم کې موجود وي. دا چې الله تعالی بعضی ځایونه په بعضی وقایعو پورې مختص ګرځولي، وجه هم دا د یو نقطه شته، د ترجیح وجه شته. په دا ځای کې فضیلت و ځکه یې دا مکه معظومه په دغه ځای کې بیت الله شریفه پیدا کړه. په دا رمضان کې فضیلت و ځکه قرآن عظیم شان کې نازل کړه. وای راجح هم دغه ده، ولی الله حکیم ذات ده. حکمت وی وضع شی فی محله، هر شی په خپل محل کې، او چې هر شی په خپل محل کې ګده په محل کې به قابلیت وي دغه شي. اوس دغه ځای مې راشاته کو د ترجمه الباب سره د مناسبت خبر هم ذاتي اسانه شوه. اوس نو څوک دا پوښتنه کوي چې دغه حدیث مبارک د ترجمه الباب سره څه مناسبت ده؟ ترجمه الباب کې خو بدء الوحی خبره ده، د ابتدا د وحی. په د حدیث مبارک کې خو د ابتدا د وحی خبره رانغله.
جواب دا ده چې دا مناسب ده. ولې مخکې اول په عنوان کې هم که تاسو یاد وي چا ویلي وه چې کیف بدء وحی په ټولو کې تعمیم ده. په تعمیم کې بدء زمانی وي که مکانی وي، کیفیت زمانی وي که مکانی وي، که حال د موحا الیه وي. اوس نو دا نبی علیہ السلام ته چې ابتداءً وحی شروع کېده په ده کې دا فضیلت خاصه موجود و تر نور، ځکه الله ده ته دا رسالت صفت وکړه چې په ده کې د جود صفت تر نور زیات و. جود بهترین صفت ده. د دغه نکتې د وجې نه الله تعالی ده ته وحی شروع کړه. اوس نو بدء دا ابتدا د وحی ده ته کېده ځکه په ده کې دغه ملکه فاضله، بلکې هره ملکه فاضله چې په انسان کې یو وارې تحقق راتلی شي هغه په پیغمبر علیه السلام کې په هغه اعلی معیار تر نورو خلکو نه موجود. دا ځان ته خبره ده. د بعضې ملکاتو فاضله و آثار دنیا کې ډیر نه دي ښکاره شوي، د موانعو د وجې نه. کنی هر صفت ده تر هر چا نه نیک صفت اعلی معیار کې و. او که د شیخ الهند رحمت الله علیه خبره واخیستی شي چې مقصود په بدء الوحی په عنوان کې بیان د عظمت وحی ده، هغه سره مطابقت موجود ده. ولې د دغه ځای نه عظمت وایي معلومیږي د دغه وحی چې افضل الملائکه چې جبرائیل علیه السلام ده، په افضل البشر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، په افضل الاشهر چې رمضان مبارک ده، دا نازلیږي او هره شپه راځي. هره شپه د ده سره دور کوي، په هر کال کې په رمضان مبارک کې د ده سره دا دور کوي. دا عظمت ته اشاره ده چې دا د الله عظیم کتاب ده. د دغه عظیم کتاب دپاره عظیم پیغمبر منتخب شوی، د دغه د نزول دپاره عظیمه میاشت منتخبه شوې ده. نو د هغه په لحاظ باندې مناسبت موجود ده. بیرته په آخر کې د استفادې په لحاظ ایو دو نکتې خو مخکې ما ذکر کړې. ما دغه ذکر شوي چې د دغه حدیث مبارک نه دا معلومیږي چې د صلحاو په اجتماع کې د رمضان مبارک په میاشت کې ترغیب د جود په کار ده چې خلکو ته د چندو د صدقو ترغیب ورکړی شي. د اول خبر ده چې نیکان خلک چې یو ځای شي اجتماع موجوده شي. د رمضان مبارک میاشت وي په داسې وختو کې خلکو ته ترغیب د دغه جود مناسب ده. ولې هلته یو لږه لکه هغه لنده خاوره لږ اوبه غواړي. نیکان جمع شوي وي یکه میاشت موجوده وي، په هغو کې خود به خود هم څه اثر شته. او جود خو بهترین صفت ده. شکونه د روپیو خو نه ده مطلب چې د خلکو نه. اوس د مدرسو جلسې وي، د جلسې په ورځ باندې موږ چندې کوو. ځان دپاره کوو که د دین دپاره؟ ځان دپاره خو نه دي، ځان دپاره خو نه دي، خو د مدرسې دپاره د دین دپاره چنده کوي. د هغه خلکو روپۍ به خدای پاک په ښه ځای باندې ولګوي. ترغیب په کار ده. د حدیث نه معلومیږي چې صلحا جمع شوه، نیک مجمع و، نیک وخت و ترغیب ورکه خلکو ته چې هغه خدای پاک په صفت د جود کې پیدا کړي، بخل یې لرې شي، د آخرت سرمایه ورته ډېره شي. دوم د دغه حدیث مبارک نه دا معلومیږي چې د صلحاو زیارت بالتسلسل و بالتکرار په کار ده چې سړی ډېر ډېر د صلحاو په مجلسو کې شریکیږي. ولې مخکې موږ تاسې بار بار ویلی دي چې په انسان لوی اثر چې کوي صحبت کوي. اوس نو یوې ورځې په صحبت باندې په سړي کې انقلاب نه راځي، تبدل نه راځي. چې اوښان ډېر پیایي نو بیا د اوښ طبیعت په سړي کې پیدا کېږي. چې میږي ډېرې پیایي د میږو طبیعت په سړي کې پیدا کېږي. په یوه ورځې بار وړلو باندې هغه طبیعت نه پیدا کېږي. نو د انسانانو د صلحاو په ډېرو صحبتو په سړي کې د صلاح ماده پیدا کېږي، او د فسقاو فجراو په مجلسو کې هغه صفت فجور او فسق په سړي کې پیدا کېږي. نو ډېر په کار ده چې سړی د صلحاو په مجلس کې ډېر شریک شي، خو په مینه، په محبت او په انقیاد باندې. لکه د ولایت کې حصول دپاره الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دغه آیات په تفسیر کې چې ولایت چې څوک غواړي دوه شیه به کوي.
اول د خپل شیخ سره کثرت ملازمات خو مع المحبت والانقياد، دوم کثرت ذکر. دغه دو شیان چې موجود شي د انسان ذکر سره باطن صفایی راځي او د صفایی دی وجه نه هغه د کثرت مصاحبت دی وجه نه د شیخ کمالات بیا د تنقل کیږي. که شیشه په خاورو کې پټي ټول ورځ لمر په وچلیږي، د لمر سترګه راختلی د دغه شیشه کې څه رڼا پیدا کیږي. خو چې شیشه کې صفایی کار شروع شي چې څومره لوڅیږي دومره رڼا عطب کې پیدا کیږي. اخر دا شیشه ټوله صفا شي، چې ټوله صفا شي د ټول مر عکس کې کار شي، بیا الته هغه دیوال د دغه شیشې نه بیا رڼا شي. نو دا په ډیر کثرت سره صحبت صلحاو و بالتسلسل والبالتکرار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جبرائیل علیہ السلام 40 واری ملاقات راځي، خو تمانات زیادت کوي چې ډیر والی نه راځي. ځکه فائدہ ده پکې موږ تاسو ویل په هغه توجه انعکاسي کې له دومره فائدہ ده چې نفس په یو مجلس کې مرید د شیخ کینی چې لږ وظیفې کړي زړه لږ صفا شوی وي چې څنګه کینی شوق د آخرت ور سره پیدا شي، شوق د ذکر ور سره پیدا شي، ا دېغه د صفت انعکاس په دې کې وشي. خو چې کثرت ملازمت شي نو بیا انتقال راشي، کمالات دتم نقل شي. اول خو پردین کمالات وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رمضان مبارک په میاشت کې تر هوا چلیدون کې نه هم زیات سخاوت موجود په نسبت سره نور اوقات. بس ده.